وایه کنه موټو صاحب څنګه دا باغونه ماغونه دې زما ولیدو او جی او دا بادیان دا کورونه ها بس الله پاک خانان پیدا کړي او دا دومره جیداد یې راکړلی ګوره ته بس مزې کوو اوس راختلي وم ما چې لږ سیر وکړو دا ځای وګورو چې یار دا حالات د دې ځای وګورو چې څنګه دي ها جی السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام په خیر عمرانه لکه څنګه ښه کېنه مزه کېنه نه خان جی چېرته راغلی ضروري کار باندې راغلی یم په څه کار باندې راغلی خو ستاسو سره مې جدا یو خبره او زه یم چې ما سره لږ دې خوا راشئ زه خو کټ کوم ولې عمرانه خیر دی بس خیر دی خان جی څه به درته ووایم په دې خوله باندې مې هم نه راځي ولې عمرانه چېرته راغلې نه شکه جدا دا ولې هغه ځای ټیک شو سټارټ کړه د سن ریوس لاړ شه مریضم کې بیا دونه چې आवाजونه بیا بند شي کنه بیا څه پکړاو مکه تاسو مرله السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام عمرانه چېرته راغلې څنګه یې موټو ښه خان جی یو مجبورې راوستم ستاسو ځای ته کېنه لږ کېنه ناستې له نیم راغلی ډېر زیات ناوخته دی راباندې ستاسو سره مې خوښ کار وکړو دلته لږ راشئ بس خبره وکړه څه کار دی وایه عمرانه وایه عمرانه څه خبره وه خان جی هغه تاسو ته پته د کارونه مارونه هم نشته او زما عمرانه خبره کوه وای عمران څه به ووایم خان جي په دې خوله باندې مې نه راځي چې تاسو ته خو پته چې کارونه مارونه نشته او زما ورور نن سبا په هسپتال کې داخل دی او د هغه د دوايانو دپاره هر څه شوي دي خو یو 15,000 روپۍ مې پکار دي هسپتال کې داخل دی هسپتال کې داخل دی یو 15,000 روپۍ کمی دی راسره که تاسو راله راکړې ډېر زر به یې تاسو ته واپس کړم خان جي 15,000 روپۍ 15,000 تا ته پته ده چې دا کرونا وایرس لګېدلي موږ خو ځان له کاروبارونه ولاړ دي ټول نو موږ خو د پیسې جوړو نو ځه بل چا نه راوله پیسې موږ سره چېرته دومره دي موږ خو ځان له نه خان جي تاسو خو موږ هغه 81 تر هغه کم میسج وموکړو هغې کې موږ ته میلاو نه شوې 81 ته میسج لېږلی و موږ ته خو میلاو شوي دي موږ خانانو ته نو زموږ د غریبانانو دپاره به ته اوس سټارټ شه ماړی مې جوړه ها تا 81 ته میسج لېږلی و ما ورته لېږلی خان جي خو ما ته خو هېڅ هم ونه ویل نه میسج راغی او نه ما ته پیسې میلاو شوې اوس زه څه وکړم دا یاره موږ مالدارو ته خو راغلی تاسو ته پیسې میلاو شوې دي خان جي بلکل میلاو شوي دي زه هم د هغې نه ما له 15,000 روپۍ راکړې ډېر زر به زه تاسو ته واپس کړم چې کله کارونه ته خو ما پوه کړې خو بیا هم نه پوهېږې که نه زه څه یم کاروبارونه بند دي او ستا ورورو په هسپتال کې هغه ډاکټران خو ما له نه دوايانې راکړې نه